یو بله کیسه راوړه حساس یو بله کیسه راوړه یو بدله کیسه راوړه څه مات او سروغ راوړه بس څه نه وي دروغ راوړه څه مات او سروغ راوړه بس څه نه وي دروغ راوړه دغه ټول تال برابر کا ځان په هر څه نه خبر کا یو سړی دوی له پکار دی یو سړی دوی له پکار دی جنجڼی ورله پکار دی اجازه ورله پکار ده او مار نولی ورله پکار دی دی په خپله راټولیږي خو څه شی ورله پکار دی دی په خپله راټولیږي خو څه شی ورله پکار دی بیا په خپله راټولیږي خو څه شی ورله پکار دی دا کوشش او دغه وس کړه دغه ټول ځان ته واپس کا تر هغې پورې ګډېږه چې راټول نشي ګډېږه چې راټول شي نو بیا بس کا پښتانه دي دای اخلي خپل دارو ور باندې خرڅ کا مهرباني پښتانه دي دای اخلي خپل دارو ور باندې خرڅ کا پښتانه دي دای اخلي خپل دارو ور باندې خرڅ کا داسې نه چې نه پوهېږي دی په هر څه ښه پوهېږي داسې نه چې نه پوهېږي دی په هر څه پوهېږي روزانه نوي کیسې ته بس دی هسې خوشحالېږي روزانه نوي کیسې ته بس دی هسې خوشحالېږي اوس به مړ مار را ژوندی شي بیا به داسې کېږي د دروغو میله ګرمه بیا به بل څه خوشحالېږي بس ښکاره ده که پوشیده ده د ستا دغې کې فایده ده د روپۍ سیز دې په لس کا د روپۍ سیز دې په لس کا خپل دارو ور باندې خرڅ کا چې سودا خرڅه کې واړه بیا دې کډه کوډن غاړه بیا که چا پوښتنه وکړه یا یې دا پوښتنه وکړه اوس د مار مقابله کم ده که هر چا پوښتنه وکړه وایا هیڅ کرداري نشته دا مې هسې خوندې کړي حساس وایا هیڅ کردار نشته دا مې هسې کندې کړي دا خو مړه دي لیونیه مړي چا را ژوندي کړي دا خو مړه دي لیونیه مړي چا را ژوندي کړي که ملا وي که وردي وي که ولي وي که حالي وي بس له جنګ نه دې کرار شي که د مار که د نولي وي عقل ښه شه دی لیواله خو چې څوک ترېنه مالي وي ډېره مهرباني وکړه